هغه سرکونه چې لوی سرکونه دي، لوی لارې دي، د هغو په جمله کې یو د کابل کندهار سرک دی چې هغه تیر کال موږ په 7 حصو تقسیم کړی و. خو سږ کال مو چې کله وکتل چې د بعضې حصې غټې وې، هغه قراردادي شرکتونو نه شوی کولی چې د کال تر پایه پورې تکمیل کا، نو موږ هغه حصې زیاتې کړې ورته اوس په 14 حصو تقسیم کړی، او ټولو شرکتونو دا تعهد را کړی دی چې د کال تر پایه، یعنې دغه چې موسم یخ کېږي او کار درېږي، تر هغه وخته باید دی خپلې ټولې پروژې تکمیل کا. نو انشاءالله موږ هیواد ته، ولس خلکو ته دا اطمینان ورکوو چې سږ کال به د ژمي نه رسېدو نه مخکې د کابل نه تر کندهاره پورې لار ټوله په اساسي طریقه جوړیږي. او تیر کال هم په دې کار شوی و، سږ کال هم کار به تر منیه پورې پې کېږي. او وجه دا ده چې د سړک پروژه ډېره درنه پروژه وي. تنها په همدغه سړک کې 1900 پلچک دي. 1900 پلچک جوړول دا یقیني یوه درنه مسله ده. که په انفرادي طور موږ یو پلچک جوړوو، نو چې کله جوړ هم شي بیا به 28 ورځې انتظار کېږي تر څو چې هغه خپل مقاومت پوره کا، یعنې وچ شي. اوس یوه ګیله د موږ د هېوادوالو دا هم وي چې د پایدامي وزارت ولې داسې کړي چې ډېره ساحه یې په یو ور اړولې وي او موټر په خامه کې روان وي، جمپونه وي، دوړې وي، خو لږ لږ د اړ وي او لږ لږ د جوړوي چې مشکل ډېر نه موجودي. دا هم د بیړې په خاطر که موږ یو پلچک اړوو، جوړوو، یوې میاشتې یو پلچک ته انتظار کوو، نو موږ به 9 پلچک جوړ کړی شو، نو 1900 پلچک به د خدا په 2 کالو کې جوړیږي. نو د دغه په خاطر باندې چې پروژه زر مخته لاړه شي، هېوادوالو ته تکلیف ورکوو چې موږ ډېر ساحه پلچک واړوو، په یو ور هغه جوړ کړو او هغه په یوه میاشت کې ټول وچ شي. لهذا بیا وروسته دغونه ده د نورو طبقې او اسفالټ واچوو. دا د استجابت په خاطر باندې، ځکه ضرورت هم د دې دی چې خلک ډېر تکلیف چې زر جوړه شي. انشاءالله په همدغه کال کې به په همدې ترتیب د پروژې ټولې تکمیل شي. همداسې په دغه لویه لاره کې 48 غټ پلونه دي چې د هر پله جوړول ډېر وخت ته ضرورت لري او مصارف خو له بېله خبره ده. نو د 48 پلونه چې دي په دې کې بعضې داسې د بیخ ړنګ شوي وو چې د سره جوړولو ته یې ضرورت و او بعضې ترمیم ته ضرورت و. نو په دې خاطر دغه پروسې لږ وخت ډېر ونیو چې تېر کال مو هم پې تېر کړو، سږ کال به هم پې تېرېږي. نو هېوادوال دې دا ګیله نه کا چې ولې عاجل جوړ نه شول. مشکلات دغه دي چې پروژه ډېره درنه ده، کار ارزښت یې ډېر دی، د ډېرې عجلې سره دا وخت پې باندې مصرفېږي. همداسې بله پروژه موږ د غټو پروژو په جمله کې چې لرو، هغه د کندهار ولایت په معروف ارغسان پروژه ده چې هغه هم غټه پروژه ده او هغه په مقابل د معدن کې شروع ده. او بله پروژه د کندهار نه تر روزګانه پورې ده چې هغه هم 108 کیلومتره پروژه ده، هم د معدن مقابل کې ده. او د دې باوجود غټه پروژه موږ تاسې چې بله لرو هغه د سالنګونو جوړول دي چې د جبل سراج نه تر دوشي پورې دا 80 کیلومتره مسافه ده چې د دې جوړول هم تیر کال شروع شوي دي، چې یو اندازه کار یې چې په شمول د خپله د سالنګ د مابین جوړول وو او ورسره هلته 14مه ګالري جوړول وو او یو څه د خنجانو د پلن اخواته سرک وو. دا تیر کال وشو او سږ کال به هم په همدا 3 ځایو کې کار پې باندې کېږي. دویمه مسله د موږ خپل هم دغه زړه غواړي او د ولس د هم کیدای شي غوښتنه همدا وي چې دا ولې کار زر نه پې کېږي او زر ولې نه تکمیلیږي او باید تکمیلي شي، ځکه ډېر ضرورت دی او ډېر مشکل دی خلکو دی. موږ خپله چې پې ځو تکلیف د خلکو وینو چې څومره په تکلیف دی. خو مسله دا ده چې دا جوړیږي په ټول پلازا باندې. هغه عواید چې په ټول پلازا کې جمع کېږي هغه همدومره ظرفیت لري چې د کوم څومره کار موږ اوس روان کړی. که چېرې داسې وایي چې عواید زیات وای، موږ به د 3 ځایو په ځای 6 ځایه کار شروع کړی وو، 10 ځایه به کار شروع کړی وو. البته یو کوشش موږ روان کړی، د بعضو خارجي غټو شرکتو سم خبره کړې
که هغوی آماده شول دې ته چې هغه خپله سرمایه ګذاري وکړي په لنډ وخت کې دغه لاره 80 کیلومتره ټوله تکمیل کا او د دوی بیا هغه مصرف شوې پیسې سره د ګټې په اوږده وخت کې د ټول پلازه د وخت نه ورته بېرته جمع شي. او همدغسې د فوایدانو وزارت د جوړو شوو سړکونو د حفاظت مسؤلیت په غاړه لري چې د هغو حفظ و مراقبت وکړي چې په هغو درشل کې هم تقریبا 109 پروژې موږ لرلې چې هغه تقریبا 15 پروژې چې دي هغه ټولې تکمیل شوي دي. په 24 پروژې اوس په الحاله تر کار لاندې دي. دې کې که ملګري دا تشویش ولري چې د دومره پروژې ولې دي، خو موږ مخکې خبره وکړه چې دا تقریبا 45 یا 50 کاله تخریبات روان وو، نو د حفظ مراقبت سرکونو زیات ضرورت دی او زیات کار دی، خو دا هم د بودیجې ته په کتو هم دومره کار شوی، که نه په کار د دین هم زیات شوی وای. او بله مسله دا ده چې سږ کال په پسرلي کې موږ تاسو ټول شاهد حال وو چې ډېر بارانونه وشول، سیلابونه راغلل. د سیلابونو د بارانو په جریان کې بعضې لارې او بعضې پلونه او پلچکونه تخریب شول. چون مخکې موږ د هغو نه خپل پلان لګلی و په ژمي کې مشرتابه ته د بودیجې د منظورۍ په خاطر، او دغه کارونه چې وشول دا داسې وخت وشول چې هغه نوی کال شروع، نو هغو ته موږ د بودیجې بندوبست تر اوسه نه لرو. البته پیشنهاد مو لیږلی دی جناب شیخ صاحب ته چې په دې مورد باندې موږ ته بودیجه منظوره شي او هغه نوي تخریبات چې په سږ کال کې د بارانو په جریان کې واقع شوي دي هغو مشکل هم زر تر زره حل شي. دا خو هغه پروژې چې عملا په تیر کال کې کار پرې وشو، بعضې تکمیل او بعضې اوس هم په جریان کې دي. یو تعداد هغه پروژې دي چې اوس موږ نوې هغه په پلان کې لرو چې په لنډ وخت کې شروع شي. یو د هغو نه د افغانستان د حلقوي سړک پاتې برخه چې هغه د قیصر لمان تقریبا ټوله 150 کیلومتره پاتې برخه ده، هغه انشاءالله په پلان کې ده چې زر کار شروع شي. البته فرعي کارونه اوس هم شروع دي، خو چې اساسي کار یې شروع شي. او همدغسې د کابل جلال آباد دویم لاین چې هغه هم منظوري د شیخ صاحب د خوا نه اوس نوې تازه راغلې، د ټول پلازې مقابل کې موږ لګیا یو چې څومره زر وکولی شو چې دا پروژه د دویم لاین د کابل جلال آباد شروع کړو، ځکه په زاړه لاین د کابل جلال آباد کې همیشه مشکلات وي، کله غر پرې راوښوي، کله نور مسایل کې پیدا شي، د کم باران سره بندېدلی شي. نو په دې خاطر او تنګه هم ده، حادثات هم ډېر کې پیښیږي. نو د دویم لاین په رابطه باندې چون اوس نوې منظوري راغلې، انشاءالله موږ کوشش کوو چې په لنډ وخت کې دا هم شروع کړو. او بل د کابل غزني دویم لاین د دې هم د کابینې فیصله هم پرې شوې، د شیخ صاحب نه حکم هم راغلی، هغه هم د ټول پلازې مقابل کې. نو په دې کې اول لاټه چې دی هغه د کابل د کمپنۍ د پلنه چې د دویم پل به جوړېږي او د همدې نه به ځي بیا د میدان شاه تر ولایت به تېرېږي، هلته یوه غوڅه پوښته ده تر هغه ځای پورې تقریبا 30 کیلومتره یا 28 کیلومتره تخمینا دغسې ده. د دې قرارداد مخکینی شته دی، مغه سابقه قراردادي سره موږ مذاکرات وکړو، په قیمتونو ورسره موافق شوي یو. نو انشاءالله امید شته چې په راتلونکې هفته کې کار شروع شي. او نور د هغې نه وخته غزني په طرف باندې هم کوشش مو دا دی چې عاجل عاجل د تدارکاتي مراحل پوره کړو، هغه هم شروع کړو، ځکه هیوادوال په دې باندې خبر دی چې په دغه لار بیروبار دومره ډېر دی چې د سړک د جوړېدو سره حادثات زیات شوي. نو د دغه حادثاتو د مخنیوي په خاطر باندې اول کوشش دا وشو چې تر غزني پورې دویم لاین شي، تر څو پورې چې د حادثاتو مخه ونیول شي. او ډېر بیروبار چې دی هم تر غزني پورې دی، او خواته هم شته، خو خیر بیا دویم قدم کې به بیا دغو انشاءالله ترتیب کېدلی شي. همدغسې د هرات نه تر چشت شریف پورې د دې منظوري هم شوې،
د غور په طرف باندې د هرات نه تر چوش شریف منظوري شوې، او خواته هم غور خواته هم ترتیب روان دی، خو اوس د دغه منظوري راغلی انشاءالله د دې کار به معجل شروع کیږي. او د سړکونو په برخه کې دغه معلومات خو موږ د اوسپنیزه کرښې یا خط هم چې ورته وایي د هغو په رابطه باندې هم په مختلفو بنادرو کې کارونه روان دي، چې حیرتان مزار شریف دی او تورغونډۍ هرات دی او عقیله اندخوی خواب هرات. په دې ټولو برخو کې هم د پټلۍ د جوړولو کار روان دی او هم هلته انتقالات روان دي انشاءالله چې په هغو کې پوره پیشرفت دی. طوری که جناب منصف محترم فرمودن، وزارت فوایدامه در 5 بخش یا در 4 بخش هیته کاریش است که جناب منصف پروژه بزرگ ارائه کردن. من صرف به طور خلاصه شمار از پروژه وزارت فوایدامه که تحت کار است به شکل نمونه یادآوری میکنم. در بخش پروژه نیمه‌کاری اداره قبلی وزارت فوایدامه در سال گذشته 5 پروژه که از اداره قبلی کارش نیمه تمام باقی مانده بود کارش هم آغاز کردیم. سرک فرخار ورسج به طول 15 کیلومتر کار باقی ماندهش در سال گذشته تکمیل شد. پل نیمه‌کاری سرشیری ولایت نیمروز 300 متر طول داشت، کاری پروژه تکمیل شد. کار اعمار سرک گردیز زرمت در 2 بخش اولش به طول 10 کیلومتر کارش تکمیل شده. بخش دومش فعلا کارش جریان داره، بیشتر از 20% پیشرفت کاری داره و کار اعمار لین دوم کابل لوگر به طول 24 کیلومتر این پروژه هم کارش در سال گذشته کار باقی ماندهش آغاز شده بود، فعلا کاری پروژه جریان داره. در این حال جناب منصف فرمودند که در بخش پروژه حفظ مراقبتی وزارت فوایدامه در حدود 109 پروژه داشت. طوری که منصف یادآوری کردن 89 پروژه ما کارش تکمیل کردیم، 24 پروژه عملا در جریان است که به طور نمونه مطابق پالیسی امارت اسلامی افغانستان وزارت فوایدامه در سال گذشته او پروژه‌ای را ما شامل پلان خود نموده بودیم که شاراهای عمومی افغانستان بود، بر علاوه از اینکه ولایت با هم وصل میکرد در قسمت انتقالات اموال تجارتی نقش مهم داشت. او شامل پلان وزارت فوایدامه بود که من به طور نمونه چند پروژه را یادآوری میکنم. کار ترمیم سرک کابل جلال آباد به طول 70 کیلومتر آغاز گردیده بود، عملا کارش جریان داره، 20% کارش باقی مانده، ان شاءالله در روزهای نزدیک تکمیل میشه. کار ترمیم سرک فرارو بود به طول 63 کیلومتر از طرف وزارت فوایدامه شروع شده بود، کارش تکمیل شده. کار داغگیری شورای هرات قندهار بود، این پروژه هم یک شورای عمومی است، کار ترمیماتیش از سوی وزارت فوایدامه تکمیل شده و به همین منوال کار ترمیم شورای قندهار هرات از شوز هرات الا جوزار فرا این پروژه هم کارش تکمیل شد و همچنان پروژه ترمیم بازسازی سرک فاریاب بادغیس و بادغیس هرات به سمت شمال افغانستان کار ترمیماتی پروژه هم ما تکمیل کردیم و همچنان ترمیم بازسازی شورای جوزجان بلخ به طول 100 کیلومتر که شامل پلان ترمیماتی وزارت فوایدامه بود تکمیل گردیده و همچنان ترمیم شورای بلخ جوزجان 55 کیلومتر دیگه پروژه داشتیم که کارش تکمیل گردیده و در قسمت ترمیم بازسازی پروژه ایبک پل خمری 47 کیلومتر پروژه بود که کاری پروژه هم تکمیل گردیده. همچنان با تطبیق پروژه وزارت فوایدامه در بخش حفظ مراقبتی در سال گذشته 1698 کیلومتر سرک اسفالتی ترمیم شده، بیش از 30 پایه پل به طول 2740 متر پل کارش تکمیل شده، نزدیک به 2000 پایه پلچک در نقاط مختلف افغانستان ترمیم بازسازی و پاکاری شده، بیش از 2850 متر معبر در نقاط مختلف افغانستان کارش تکمیل شده، 4920 متر دیوار استنادی سنگکاری کارش تکمیل شده، 1345 متر دیوار گابیانی کارش تکمیل شده، 1073 متر دیوار کانکریتی کارش تکمیل شده و همچنان بر علاوه این پروژه در جریان زمستان در ولایات مختلف به خصوص در ولایاتی که برفگیر هستند 13 پروژه برفاکی وزارت فوایدامه با سکتور خصوصی قرارداد کرده بود که کارش تکمیل شده و به طور خلاصه در مجموع 347 پروژه توسط تیم‌های ولایتی وزارت
وزارت فواید ما پروژه حفظ مراقبتی تکمیل شده که در مجموع تمام پروژه حفظ مراقبتی که در سال گذشته ما کارش تکمیل کردیم 468 پروژه کارش تکمیل شده است. همچنان در بخش اعمار مساجد به اساس مال قدر امیرالمؤمنین حفظه الله 75 محراب مسجد در تمام شهرهای افغانستان در 29 ولایت افغانستان کارش وزارت فواید ما با وزارت فواید ما وظیفه سپرده کارش آغاز می نماید که فعلا اعمار 6 محراب مسجد در مسیر شهرهای کابل قندهار کارش آغاز گردیده. این مساجد 300 نفر نمازگزار در خود جا داره که 170 نفر برای مرداست و 130 نفرش برای خانم‌ها در نظر گرفته که تمام معیارها را به خاطر پارکینگ وسایط و همچنان هتل و چیزایی که لوازم است به این مساجد در نظر گرفته شده. فعلا کار 5 محراب مسجدش هم امسال آغاز کردیم و جریان داره.